کاروبار څخه څومره راځي څومره ورڅخه خوښ یاست؟ خوشحاله کاروبار مشه کاروبار دی د اختر بازارونو مشه دي شکر دی مو ګاډی ده بس دا بازار سره وړو بلا یو لسۍ شلې زموږ ګاټه ده هغه نو مقصد د کور ورځ کو دغه یوازې راغلی او کنه د ملګرو سره راغلی؟ د ملګرو سره راغلی یم. بل به دا راته ووایې د پخوا په پرتله امنیت څنګه دی؟ امنیت ماشاءالله د پخوا په پرتله ډېر ښه دی. موږ د امارات څخه ډېر خوشحاله یو چې زموږ لپاره امنیت ډېر ټینګ ساتلی دی. په خاص توګه د اختر په ورځو په د اختر په شپو کې بیخي ډېر ټینګ ساتلی دی. یو څوک داسې نه وي چې چمپل یې نه پیدا کېدي، همداسې وي چې دسمال یې نه پیدا کېدي. یو نفر مو وپښه ډېره غټه وه هغه نه پیدا کېدله. نو ګرانو لیدونکو، نو یو ورورجان و، موږ پر لار روان و، نو دی ډېر مهربان و. موږ ته ویل راسئ زما سره مرکه وکړئ. نو یې کور ودان د خپل دوکان هغه ښایسته عطر یې مو راته راووله. نو زه د ده سره به هم لنډه مرکه ولرو چې دی د خپل کاروبار اړوند څه راته وایي. د بارډرو د سره راغلي یې ښه او د دې اوسه دغه له کندهار ښار نه راغلي یې ښه. د بازار و دا ګورو ښه اختر دی. صلي او منل بهادر خلق راغلي هیواد شملور او معتبر خلق راغلي معتبر خلق راغلي معتبر خلق راغلي. د پاک او سپېڅلي را په سپېڅلي نامه السلام علیکم. د ملت غږ راډیو د ټولنیزو فانو څارونکو سلامونه مې قبول کړي. هیله د ښه وایي د ژوند چارې به در باندې بخیر وي، روژه مبارکه به بخیر وي. ګرانو لیدونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهېږو چې د اختر شپې او ورځې دي، دلته راغلي یو د شهیدانو چوک ته او د دې ترڅنګ بیا ځو هرات بازار ته. هلته به د خلکو سره مرکې کوو چې دوی د اختر لپاره کومې امادګۍ نیولې دي، اوس کومې امادګۍ نیسي. ترڅنګ لیډي والا ته به ورځو او دوکاندارانو ته به ورځو چې هغوی د خپل کاروبار څخه څومره راضي دي، امنیت څنګه دی، د امنیت پر راتګ سره دوی څومره خوشحاله دي. تاسو هم راسره مل پاتې سئ د خپرونې تر پایه پورې. موږ تر خلکو پورې ورځو، تاسو هم راسره مل پاتې سئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ ورور صاحب، خیر وي؟ ډېره مننه ورورجانه. لومړی که نوم راته وایي نوم څه دی او ترڅنګ د کومه ځای څخه راغلي، د څه شي کوي؟ نوم مې ضیاء الرحمن دی، د کونړ ولایت څخه راغلی یم. هلته د چمپلانو په کار مصروف یم. راضي د خپل کاروبار څخه؟ الحمدلله ډېر ښه راضي یم، ډېر ښه کاروبار دی. کله ساعت هم پکې تېر دی. په نور وختو په دغه باندې اوس یو څه ښه دی، بد نه دی، دومره بدوالی نه دی کړی. د امنیت څنګه دی؟ د امنیت څه؟ الحمدلله داسې امنیت بیخي زما په ژوند نه دی راغلی. ښه امنیت دی، تر دې نور نه کېږي. ډېر ورته خوشحاله یې؟ ډېر ورته خوشحاله یې و. ښه، ډېره مننه ورورجان. ګرانو لیدونکو، راغلي یو تر یو بل د ښار اوسېدونکي پورې، د سره به هم لنډه مرکه ولرو. مهرباني ورورجانه، ستړي مه شئ. ښه یاست؟ بخیر جوړ یاست؟ خوشحاله اوسئ ورورجانه. په لومړي کې نوم راته وایئ، نوم مو څه دی او د کومه ځای څخه دلې راغلی؟ نوم مې نورس احمد دی، زه د کندهار ښار اوسېدونکی یم. امادګي د نیولې ده او که اوس راغلی چې امادګي ونیسئ؟ اوس راغلی یم چې د اختر لپاره امادګي ونیسم. یو چمپل دی، د خیر سین کالي مې راواخیستل پلان اوس، او یو لیوز ګرځم د ملګري لپاره مې چمپلان هم رانیسم او صدرې مدرې دا شی پیدا کوم. یوازې راغلی او کنه د ملګرو سره راغلی؟ د ملګرو سره راغلی یم. بل به دا راته ووایې د پخوا په پرتله امنیت څنګه دی؟ امنیت ماشاءالله د پخوا په پرتله ډېر ښه دی. موږ د امارات څخه ډېر خوشحاله یو چې زموږ لپاره امنیت ډېر ټینګ ساتلی دی. په خاص توګه د اختر په ورځو په د اختر په شپو کې بیخي ډېر ټینګ ساتلی دی. زه ډېره مننه. ګرانو لیدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. راغلي یو تر بله دوکانداره پورې، د ده سره به هم لنډه مرکه ولرو. نو ستړي مه شئ ورورجانه. سلامت اوسه، جوړ اوسه، ښه یې؟ خوشحاله اوسئ ورورجانه. په لومړي کې د نوم راته یاد کړئ او ترڅنګ دلته څه شي کاروبار کوي؟ نوم مې بصیر احمد دی، د چمپلانو د رخچینو دا کاروبارونه. ښه، ورورجانه دا راته وایئ د خپل کاروبار څخه څومره راضي څومره ورڅخه خوښ یاست؟
خوشحاله یو، کاروبار مو ښه کاروبار دی، د اختر بازارونه هم ښه دي، شکر دی. څنګه د چې کله د دکان درته راسي چنا ډېرې در سره وي پازابوي مو تر څنګ غلاوي در څخه کې ځینې وخت داسې خطرې ورسره به نه یې مقصد غلا خو د څو ورځې مخه ملا یو پر ټینګ کې کوچنی و څه مو نه سوی ورته ویلی او بس نو خلک چې طبیعتونه دي یو ډېره چنه وي یو لږ وي بالا به ګزاره ورسره کوو د دوکانداري د هغه کار دی. بل به دا راته وایي څنګه دی امنیت څنګه دی د پخوا په پرتله پخوا خو چې داسې وو اوربند ته به موږ خوشحاله و اختر ته به نه و خوشحاله اوس څنګه دی د امنیت په باره کې که د لږ معلومات راسره شوي امنیت خو اوس ډېر ښه دی، خدای دوکانداران در درو بجو ناستي چې په خلاصه خوله کې هم در دغه وخته کښېنستی چې پخوا خو دا رقم نه و چې چا به چمپلان به جلا نه سوی کښلی درڅه وړي به یو زاړه به در پرېښي نوي به یې وړ. ګرانو لیدونکو راغلی یو تر یو بل ځوانه پورې چې په ګاډۍ کې پیپسیانې راخیستې ده او خپل د کورنۍ لپاره حلال رزق او روزي ګټي نو د دې سره هم لنډه مرکه لرو. نو سلام سرور جان جوړ په خیر خیرت دی. ډېره مننه. لومړی سر کې نومونه راته ووایه. خالد احمد جان. خالد جان دا راته ووایې دا پیپسیانې تاسو په لیډۍ کې خرڅوئ دا باندې تاسو خپل کور ته یو رزق روزي ګټلی سئ که نه؟ بلې هو رزق روزي ګټو الله چې راوځي الله خپل نصیب قسمت رارسوي. دا به راته وایي د کورنۍ سرپرست یې او که نه په کورنۍ کې بې ناسته یو بل څوک شته چې هغه خپل د کورنۍ لپاره تاسو ته رزق راوړي؟ یا کورنۍ سرپرست یم. نور کشران وروڼه لرې که نه؟ بلې هو. دا به راته وایي مکتب وایي که مدرسه وایي؟ هېڅ شی نه وایم خواري کاږم. نو ولې مکتب مدرسه نه وایي؟ نو څوک نشته چې خواري وکاږي کور څوک وساتي. پلار دې ژوندی دی که نه؟ بلې هو سپین ږیری دی. نو د دغه کاروبار څخه څومره راضي یې؟ ډېر شکر الحمدلله ډېر راضي یو بله خپل رزق روزي الله رسوي. دا به راته وایي اختر دې امادګي نیولې ده که نه؟ یا در اوسه مو لا نه دي نیولې. کالي دې کړي دي که نه؟ یا در اوسه مو نه دي کړي. نو د دې وروسته چې ورته نیت دی او که نه؟ بالا خو نو خدای مهربان دی که څه پاتې شو خو ورته نیت مو چې وبېکو که نه یې نه کېږي. یعنې که چیرې پیسې مو وګټلې او څه پاتې شو کالي کوئ که نه اختر دغسې تېروئ؟ هو بلې هو. یو ارمان نه لرې چې مکتب ته ولاړ سې مدرسې ته ولاړ سې داسې یو څوک چې مشر ورور دي ته پر کور ارام ورته ناست یې هغه پیسې درته راوړي او ته دغسې ارام ناست یې ایا داسې یو ارمان لرې؟ ولې نه هر مسلمان یې لري نو چې خواري نه وي په کور نه وي په پسې ځای نه وي په پسې نه څنګه داسې څوک شته چې ارمان نه لري چې ځان یو ځای ورسي او پرمختګ وکړي. مکتب دې څومره خوښ دی چې ویې وایې؟ ډېر بې له اندازې زیات مې خوښ دی خو چې فارغ شي سړی ورته چې وخت پیدا کړو. زه ډېره مننه. کو بیا هم را روانو د بلې ډلې سره مخامخ سولو رابسو په دې کې به د وطن سره مرکه ولرو. السلام علیکم ستړي مه جان. سلام ښه وروره په خیر یې جوړ وروغه. ډېر مننه ورور جان. لومړی نوم راته ووایئ او دلته د څه لپاره راغلي یاست؟ زما نوم بلال خان دی راغلی د اختر دپاره چې کالي و بوټونه دا شی مې سره برابر کړو. د کومه ځای څخه راغلی بازار ته؟ د باغي پوله څخه. د باغي پوله سره راغلی یوازې راغلی او که نه د ملګرو سره؟ ملګري مې هم را سره دي. ټول ملګري در سره دي. نو چی رانیول؟ بوټونه مې رانیولي دي، چمپلان مې رانیولي دي، رخچینې مې رانیولي دي، سمولان مې رانیولي. ټول ملګري یو رقم کالي کړي دي او که نه جلا جلا؟ یا یو رقم کړي دي. او ټول به نو چمپلانو دا شان هم ټول یو رقم رانیسي؟ و چمپلانو شان ټول یو رقم رانیولي دي. په داسې کې به یو څوک داسې نه وي چې چمپل یې نه پیدا کېدي هم داسې و چې دسمال یې نه پیدا کېدي؟ یو نفر مو وپښه ډېره غټه وه هغه نه پیدا کېدله. بل دا راته وایي چې ټوکه دې زده د خاطره دې زده راته وایې یو زمزمه راته کوې څه راته کوې؟ دا نه ټوکه شعر به درته وایم. مهرباني راته وایه مهرباني لیدونکي درته ګوري ویې وایه. وای کار د ګل کړه چې سیمه دې ګلزار سي اغزې مه کره د په پښو کې ودې خار سي. ښه ډېره مننه. ګرانو لیدونکو بیا هم راغلي تر یو بل دوکاندار پورې راځو له ده سره لنډه مرکه لرو.
السلام علیکم ستړي مسل روجان وعلیکم السلام خیر اوسې تاسو ښه خیراتي ډیر مننه روجان لمړی کې د نمرات ویلې او ترڅنګ دلته څه شي دکان کوي زما نوم ولی احمد حسن دی د لې په هرات بازار کې د بزازه دکان روجان څنګه دی کاروبار مو څنګه دی کاروبار شکر دی الحمدلله بس هغه خپل رزق رسیږي د بخوا په پرتله څنګه دی بخوا څنګه او اوس څنګه دی تیری کلو په شان خامخا کاروبارونه ټوله یوازې موږ نه د ټوله ښار ده یعنی هر کیسه بولا یو څه مخ پر شوه روان دي ځکه پخوا ډېر وه کاروبارونه اوس یو څه کمزوري شوي دي د پخوا په پرتله باندې خو بیا هم دغو نه شکر دی نو بس موږ دغه یو سیزن بل سیزن یې هغه سیزنونه اوس هم د پخوا په پرتله ډېر کمزوري شوي دي نو ځکه پیسې نشته کارونه نشته ځوانان بېکاره دي نو په همدې خاطر کېدای شي پر بازارونو هم تاثیر اچولی بل بدارت وایي روجان امنیت څنګه دی د پخوا په پرتله امنیت خو شکر دی الحمدلله پخوا یو څه خامخا څه ناڅه سره دغو امنیتي ډېره وه زیاته وه ځکه پر هر برابر که د غلاو که د نور د حکومت د خوا څه خو خیر اوس الحمدلله اوس امنیت پر برابر خو هېڅ خبره نشته شکر دی یعنې امنیت د پخوا په پرتله ښه دی و بیخي ډېر شکر دی الحمدلله یعنې اوس چې موږ د شپې په 2 بجې موږ تقریبا ډېر لرې د دوکانه څه زه کور ته په بېغمه زه به روان ټوکه راته وایي خاطره راته وایي زمزمه راته کوي د دوکانداري څخه یو خاطره لري خپل د ژوند یو خاطره لري سره شریکوي هر څه چې ستا پر زړه یې هغه راته وایي ولا په دوکانداري کې دغه یو دغه لرو چې موږ کله یو شی یو چاته وربایه کړو نو دته درد هم ورسي او داسې قیامت راکړي چې په هغه موږ نه یې راوړی نو موږ ته د ده ډېر درد راچا دواړه یو څه سره ترخه سو دی هم روان چې موږ هم نه کفر خان بس دغه یو دغه راباندې راځي ډېر په دغه شپو کې نو نور داسې خاص شی نشته زه ډېره مننه روجان کور ودان السلام علیکم اجي صاحب وعلیکم السلام څنګه یاست ښه یاست په خیر یاست خوشحاله اوسئ لومړی کې د نمرات وایي او ترڅنګ دلته د څه کاروبار کوي نوم مې اختر محمد دی نو دا چمپلان کور خپله جوړوم کور جوړوم چې ډېرې څه بیا راوه بس بازار کې خرڅوم او دا خپله ما جوړ کړي خپله دې جوړ کړي دي څومره وخت کېږي چې دا کار کې چمپلان خپله جوړوي او بیا یې دلې بازار ته راوړي دا 2 کاله کېږي د نورو شپو کې د ښار د کلوچ روبۍ مارکېټ دوکانداران یې راسره وړي هرات بازار یې وړي د لوغلې دوکانداران یې وړي چې دا د کور یې جوړوم دی راځي وړي او بیا چې په داسې شپو کې چې پر دې ډېرې وي نو بیا زه راوباسم د دې په بازار کې خرڅ دا راته وایي څنګه دی د خپل کاروبار څخه څومره خوښ یې شکر دی خوشحال یم الله له ګوله ده ښه ده ډېر ښه او بل د امنیت په اړه راته وایي څنګه دی امنیت څنګه دی د پخوا په پرتله امنیت په ډېر ښه دی شکر ټاک ټوک نشته نه پټاو شته نه دغه څه دا خلک خوشحاله دي خلک راوځي مشکل نشته امنیت شته نو خلک په دغه خوشحاله دي یو خاطره راته چې صاحب یو خوږه خاطره ترخه خاطره راته چې په تا راغلې دلې په دوکانداري کې یو ګراک داسې کړي وي چې چپلان دې څخه پیسې نه وي درکړي داسې وي چې چپلان دې څخه غلا کړي وي داسې یو خاطره کړي راته ښه خاطره دغه ده چې ما ښه غټ دوکانونه وه کاروبار مې غټ و اوس دلته په تړه ولاړ نو د دې لامل څه و چې غټ کاروبار و بیا دلته راغلې په څه خاطر موږ هغه کاروبار چې هغه کوي هغه د مکتبو سامانونه لکه پتلون و هغه شیان هغه د حکومت سره نه دي نو په دغه دغه سولو ښه ډېره مننه جي صاحب انا لمړی د نوم راته وایي فضل احمد فضل احمد جان د کومه ځای څخه بازار ته راغلی د زهره ښاره د زړه ښار څخه راغلی یوازې راغلی او که نه د ملګرو سره انډوالان در سره دي دا راته وایي چې څه شي ته رانیولي دي او که وروسته یې رانیسئ اوس یې رانیسم څه شو چې رانیسئ چې د اختر راجاغه ګره رانیسم یو په شپه ټول شان پوره کوي بیا ضرورت دی نه چې بیا بازار ته راسي ټول ملګري یو رقم خالي کوي که نه یوازې یا جلا دا نه داسې په اتفاق نه دي بیا بازار ته راځي او که نه دغه یوه شپه راځي بازار یا د اختر په شپه بیا راځم یو ټوک راته وایي خاطره راته وایي زمزمه راته کوي څه شي ته وایي هغه شی مې نه دی او زه درته وایم هغه ده وایه زه ډېره مننه
سړي مسرور شي جوړ اس په خیر ژوند په خیر دی. خوشاله اوسئ. ورور جان لمړی کې نوم راته ووایئ او دلته څه شی کوئ؟ زما نوم رزم احمد دی، دلې د پټوانو کاروبار کوم قربانه. پټوانو کاروبار کې څنګه دی کاروبار دې څنګه دی؟ بیخي شکر دی الحمدلله. پټوان دغونه کاروبار اوس ښه دی، شکر روان دی. اختر شپې دی خلک یې رانیسي. څه وخت راسي به در څه وخت دلې چې خپل دغه لیډۍ کې د سهار داسې تر 8:30 بیا راوځي، بیا د ماخستن د 12 بجو پر دلې د دغه اختر په شپو کې خپل کاروبار څخه یو خوږه ترخه خاطره نه لري چې یو خاطره ستا په یاد وي ورځ داسې یو چا په ټوټر څخه وړي پیسې نه درکړي یا داسې وي چې پیسې زیات درکړي وي داسې یو خاطره کدی یاد د هغه خاطره یو لک د اوس داسې کاروبار کې داسې خاطره نه لري چې غلاوي خامخا پښې پیښې د اختر شپې پښې پیښې نیولې مو چې خلک پښې کې مونږ داسې خاطره یو لک پښې چې د جنجال یا داسې یو بل څه پښې راغلي داسې نیولې او کسره ته اکثره ته وکړي چې څنګه دی ونیوي دسمال دلته پټ کړی د اختر د داسې درې شپې د چیر اختر کې سره ته کوم د غټ اختر دلې دسمال یو را سرانی وي دوه کسون تر اچولې و نور انو بري مې ورته مال دا څنګه ول دا و پیسې می جلا درکولې ما نو تا ما تر ښکار کړو چې تا کسون تر اچول ته څنګه ماته جلا راکولې دا څه جنجال می دغه جنجال کوي شه ډیر مننه ورته مننه. لمړی د نوم راته نوم دې څه دی؟ ما نوم احمد دی. محمد جان دا راته دغه پرتګاشونه ته څنګه کې د کوم ځای څخه راوړي بیا څنګه خرڅې په څو راوړي بیا په څو خرڅې دا مو ګاډۍ ده بس دا بازار سره راوړو بلا یو لسې شلیز بول ګاټه ده هغه نو مقصد د کور رسکو دغه دیوازې ته کنه ورور جان دې مساعده کې پلان مساعده یوازې بیا ورور مې د اختر په شپو کې راوځي اوس ته یوازې اوکې اوس دا پرتګاش دانه په څور کې دا دانه پتا غونی راځي په لاس غونی کوم وای کوم مدرسه وای یا مکتب وای په څوم سیم کې په دریم په دریم سیم کې څوم نمبر په سیم کې په سیم کې دوام نمبر ډیر ښه سلام مسرور دا جناب د شه جوړ په خیر خیرات دی ډیر مننه ورجان دا برته چې نوم دې څه دی او د کوم ځای څخه دلی راغلی نوم یې محمد ادریس اتل دی د کار سره غدي سره دا رته واز راغلی کنه د ملګرو سره دا بلانګر در سراج دا غزبانانګر در سراج دا رته د اختر لپاره د امادګي نیولې دا کنه وسه امادګي نیسي بلا خو راغلی د اختر لپاره مسودای اوس کولې څنګه دی امنیت څنګه دی په خوا پرتله شکر دی الحمدلله د خوا پرتله ډیر برابر دی یو خاطر ته وای چوک ته وای زمزمانه ته وای ترڅو لیدون کې تا د غوښ دی او تا ویني نو سره تاسو خچرا ورغلی وزمره وانډ باجان کټ په خوښ رانی وای یو بلند و امر ودارس بیا کړه غوښک څنګه وکړو ډیر طبيعت په خراب نو په لګر بازار کې نه خوښ چې خوښ څو غوې د چم سره وکړي بل زمزمه دي زده هغه ته وای زمزمه مې په خدای کې زده ټوکه نو ودا خو خنداره سي ودا مشکل نشته خو موږ نه هغه خنداره پاره کړو پروا نه کوي دا ټوکه په خدای کې زده ملګری کې د چا ټوکه نه دی چې راته یو ملګری کې بس دا غزمان خپل ولا دا بس ځان دي زده نو دا نه زده شه ډیر مننه کور ودا نو ګران لیدونکو نو یو ورجانو موږ پر لار روانو د نو دی ډیر مهربان وو موږ ټول راسي ما سره مرکه وکي نو کور ودان د خپل دکان هغه شایستار اتریم ماتروله نو زه د سربم لاندې مرکه ولرو چې د خپل کاروبار اړوند سره توای مسیج صاحب ستړي مسیح شایست په خیر است خیر او خیرات تشپیروش په خیر دی خوشاله اوسه اجي صاحب نمونه توي سو ترڅنګ د چش کاروبار کوي نمي حیات لا دی او دلته د عطر کاروبار کو حیات لا افغان افغان صاحب دا برتوي چې څنګه دی کاروبار مو څنګه دی د عطر مو څنګه دی خرڅیږي نه خرڅیږي د اختر پر رسیدو سره الحمدلله به خدای الله فضل دی ش کاروبار دی به خیر الحمدلله ډیر خرڅیږي ش خرڅیږي شګرا کانستا ان شاء الله خوشالي دا برتوي چې دا عطر تاسو کوم ځای څخه راوړي د لی هواته د لی هواته نو د بیلابیل ځای سره وړ کیږي ځینې د دوبۍ شان دي د ګاونډي هواد پاکستان شان دي بس دا سه د شاوخوا ټول شان ستاسو دا برتوي چې په دکان کې کوم عطر ډیر مشهور دي چې څوک راځي هغه تاسو څخه رانیسي زما په دکان کې خپل د جلسات په نامه ډیر ښه مشهور شي دي ښه شي دي ګراکان ډیر زیات خوشي او الحجاز دی مشهور شان عجوبه ده دا شان دي
چې وضع طالبان ملګري مجاهدین یې ډېر خوښوي. نو هغه کوم کومه تر دي چې موږ راته راوایي تر څو لیدونکي هم هغه وویني. دغه جلسات په نامه دي ښه شی دي په ایلچانو کې یعنې پیاده کېږي. دغه و چې هغه تا ما ته لومړی راوویل. هغه بیا د مبرور په نامه دی، هغه هم ښه شی دی. او بل دغه جلسات او په سپریو کې بیا دا نور دا سنټونه داسې دا رقم سنټونه ډېر خرڅېږي چې ښه شیان دي، فرانسوي خوشبو ده، ښه خوشبو. دا بیه یې څو ده، قیمت یې څو دی د دې؟ نو دا په فرق شته. اوس جلسات قیمت یو څه لوړ دی، ښه شی دی، او فرانسوي خوشبو ده ښه شی دی. هغه تقریبا 3 میلیه 2.5 دا شته، 300 دا شاوخوا راځي. نورو ته چې په یوه ورکوي اوس موږ درسره رانیسو، موږ ته یې په څه راکوي؟ ستا سره به مراعات وکړو، بیا پروا نه کړه 200 به درېږي. زه نو ډېره مننه، نو بس خوشحاله شولو چې مرکه دې مننه چې موږ ته مو وخت راکړې. مننه. ډېره مننه. کور ودان. ستړي مه سئ ورور جانه. څنګه په خیره بیداره کراري ده؟ خوشحاله اوسئ ورور جانه. لومړی کې د نوم راته ووایه، تر څنګ د کومه ځای څخه دلې بازار ته راغلی؟ نوم یې ببلا دی، د ورا د چوڼۍ څخه راغلی. ښه، د چوڼۍ څخه راغلی یاست او دا راته ووایه چې یوازې راغلی او که نه د ملګرو سره راغلی؟ ملګري مې راسره دي. ښه، ملګري دې راسره دي، یعنې داسې دي چې ډېرې کسان یې سره راغلي؟ هو ډېری کسان راغلي چې ځان په شان رانیسو. ښه، نو څه شو چې مو رانیولي دي؟ والله اوس نو خولۍ مو شی مو رانیولې، نور نو پسې نور شیان هم رانیسو. ښه، دا راته ووایه چې ډله چې په دوکان ننوځي دوکانداران خو به نه بازاروي؟ خامخا څه څه ورسره کوو، مسخرې ورسره کوو، ګټې ورسره کوو. ګرانو لیدونکو، راغلي یو تر یو بل دوکانه پورې، د دوکاندار سره به مرکه ولرو، د ده له خولې څخه خبر څه واورو. نو ستړي مه سئ ګوره. ستړي مه سئ وروره، ښه یې جوړه سې، چې ښه کراري ده. روژه په خیر ده وروره. خوشحاله اوسئ ورور جانه. لومړی د نوم راته ووایه او تر څنګ دلته د څه شي کاروبار کوئ؟ نوم یې فرید احمد دی، تلوش دکان لرم. ښه، څنګه دی کاروبار مو څنګه دی فرید احمد جانه؟ بس شکر دی الحمدلله، الله جنس ناراضه، خو د پخوا په پرتله بیخي اغېزمن شوی دی. ښه، ولې اغېزمن شوی دی؟ پخوا زیات سودا کېدل، اوس نه کېږي، لامل یې څه دی؟ لامل یې بس بیکاري ده وروره، که ځوانان بیکاره جګر ده وروره. نو پخوا ډېره سودا کېده، اوس خو نو شی نشته وروره. ښه، څنګه دی اختر ته د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي، اختر لپاره یې دا شیان خرڅېږي او که نه؟ بس اوس چې د اختر غږ راله شوی دی، یو شی مې کېږي، مخکې لا دا رقم نه و، نه څه ورځ کېږي او څه بازار چې م شوی دی. او بل دا راته ووایه امنیت څنګه دی د پخوا په پرتله؟ امنیت په باره کې درته وایم خو بیخي 100% دی. بل یو امنیت خو بیخي 100% بیا بهتره شوی دی او ښه شوی دی، خو بس دا پاک چې ځوانان پر کار اخته کړي. د مسؤلین څخه مو څه غوښتنه ده چې دوی د دغه بیکارو خلکو لپاره یا دا بیکاره ځوانانو لپاره دوی څه اقدام وکړي؟ اقدام بس یو فابریکې ورته فعاله کړي، دا لوی اقدام دی، نور خو هېڅ نشي کولی حکومت. بل یو خاطره راته وایه د دوکانداري چې داسې یو خاطره راغلې چې ستا په یاد وي، یا همداسې یو وخت لوښ رایله سوي، یا همداسې یو چا څخه وړي، داسې یو خاطره به دې په یاد وي؟ والا خاطره خو د زموږ کار ګره خاطره ده چې دا ځینې وبښلې بس شی راولېږي باد سي، بس والا وروره که داسې وخت نه راغلی چې داسې خاطره سره مخ شوی؟ ولې لس پله دا سوه د ورځې لس پله دا شی راولېږي، ښځه ځینې چادري ځینې بنده سي راولېږي مات سي، بس بالا موږ هم څه نه ورته وایي، نه دوکان دی و. نو چې ماته کې څوک څه مشتېږي بیا تاوان دې اخلي که نه؟ یا تاوان خو بیخي نه ځینې اخلو. یا زه ډېره مننه کور ودان. راغلی یو تر یو داسې کس پورې چې دوی د لرې ځای څخه راغلي دي، دا چې دوی د کومه ځای څخه راغلي دي دا به د دوی د خولې څخه واورو. نو ستړي مه سئ وروره. سالي څنګه ښه جوړ یاست؟ ډېره مننه ورور جانه. نوم راته ووایه او د کومه ځای څخه د لرې کندهار بازار ته راغلي یاست؟ موږ چې زه چې معلوم چې دی محمد اکرم دی، ښه د بارډرو د سره راغلي یې، ښه او د دې اوس دغه له کندهار ښار نه راغلي، ښه د بازار و دا ګورو، ښه اختر دی. دا به راته ووایاست د دې چې راغلي یاست د شان لپاره راغلي یاست، اختر لپاره امادګي نیسئ، که دغسې په میله راوتلي یاست؟ بل میلان د بس شی مین رانیسو، د کوو د بازارون ګورو چې څنګه دی، حالات څنګه دی، ښه
بازارونه څنګه دي سوداوي ستا نسته څنګه دي ښه دا به راتوی سي یوازې راغلی او که نه نور ملګري هم راغلي یا یو څلور پنځه نفره راغلي یې ښه بل د امنیت په باره کې به راتوی چې امنیت څنګه دی د پخوا په پرتله پخوا به چې اختر راتلي موږ به ورباندې خوشحاله وو اختر ته به نه وو خوشحاله اوس څنګه دی و شی نسته خو زه دا هم د سپین بولډکه سره روان سوی یم تر دې ځایه پورې ښه ما شی نه دی لیدلی اوس پر څو بجې بیا بېرته کور ته ځې نو بر پیشلمي باندې پیشلمي باندې به 3 بجې سوې 2 سوې 4 سوې دا ټیم باندې ځو دا به راته وایي چې خاطره راته وایي د ژوند خوږه راته وایي ترخه څنګه داسې خاطره راته وایي چې هغه پر تا باندې راغلي ځکه عمر دې ډېر تېر کړی دی عمر ډېره باندې تېر سوی نه دی خو بیاشتم بیا وخته دغه سوی دی سپین سوی دی ښه دا بیاشتان ته وګورم باره مې عمر څه دغه نو زه ډېره مننه خیر کور ودان ستړي مه شئ ورور جان ستړي مه شئ وروره په خیر خیرات دي خوشحاله اوسئ ورور جانه لومړی دې نوم راته ووایه نوم یې عبدالبصیر ښه عبدالبصیر جانه دا راته ووایې د کومه ځای سره ځې او دلته د څه شي کاروبار کوې دې په هغه ښار په نه منایي کې مې کور دی د دلته دغه زعفرانیان یانګی وخرڅوم ښه دا به راته وایې چې ورور جانه څه وخت راوځي بیا در څه وخته دلې ناست یاست نو بس سهار داسې پر 9 بجې راوځو بیا د شپې تر 12 در 1 بجې پرې دلیږو څنګه دی دغه کاروبار څخه تاسو خپل د ماښام ګوله پیدا کولی شئ که نه او الحمدلله شکر بس خپله ګوله رسېږي خپل رزق رسېږي خپل نصیب رسېږي د کورنۍ سرپرست یاست او که نه کورنۍ کې مو داسې نور څوک شته چې هغه هم د کور لپاره یو څه راوړي بلکل اوس یې سرپرست یم بل دا راته وایي امنیت څنګه دی د پخوا په پرتله الحمدلله بس در پخوا په پرتله ډېر ښه امنیت دی بس پخوا به موږ داسې وخترو ته بدونه نه خوشحاله قربان ته چې خوشحاله وو نو اوس الحمدلله امنیت دی بس خلک راوځي نو بس اوس اختر ته ډېر خوشحاله یو ځکه د پخوا په رقم نه وینې تېرېږي نه جنګونه شته بس امنیت دی الحمدلله ښه ډېر مننه ورور جان نو ستړي مه شئ ورور جان نو خیر اوسه څنګه یې ښه یې په خیر یې ډېر مننه ورور جان لومړی سر کې دې نوم راته ووایه ما نوم حافظ اغاشا پرکني صاحب دی ورور جانه دا راته وایې د اختر لپاره یې آمادګي نیسئ نو د کومه ځای څخه راغلی بس د زاړه ښار سره راغلي شپږمې ناحیې څخه یوازې راغلی او که نه د ملګرو سره یا څو ملګري سره دي ملګري ټول در سره دي یو ځای کالي مو کړي دي او که نه جلا جلا نه جلا جلا مو کړي دي دا به راته وایي چې څنګه دی امنیت څنګه دی د پخوا په پرتله الحمدلله بخیر د رب سره راځي الله سره راځي بس ټول مسلمانان د خدای تعالی دغه نعمت روزي کې د افغانستان اسلامي امارت ډېر امنیت راغلی دی او بل دا راته وایي چې ته ول زه څه شي یم نعتخوان یم نو اوس که د یو نعت راته وایي لیدونکي به ستا نعت وویني چې ته څنګه نعتخوان یې دواړو سترګو به دواړو سترګو آماده یم نو نعت موږ راوړو ګرانو لیدونکو د ده له خولې څخه یو نعت اورو تاسو هم راسره ووینئ غښتلي او منلي بهادر خلک راغلي هېواد شملور او معتبر خلک راغلي معتبر خلک راغلي معتبر خلک راغلي غښتلي او منلي بهادر خلک راغلي هېواد شملور او معتبر خلک راغلي معتبر خلک راغلي معتبر خلک راغلي قدرمنو لیدونکو دا و د کندهار د اختر انځور خپرونه چې ما کمال الدین افغان او د کیمرې تشا ښاغلي شریف الله ولیزاد تاسو ته وړاندې کړه تر یو بلې دا خپرونې پورې چې موږ ستاسو چاپل ته راځو اجازه په دعاګانو کې متل یاد ساتئ د الله په امان